پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي مشر ورور په مرتبه کې د بابا دی. دا بل حدیث دی، دا بیحقی را نقل کړی دی، د سید بن العاص رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی. وحق کبیر لاخوة علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. فرمایي چې د مشر ورور حق پر کشر ورور داسې دی لکه د بابا پر چا؟ پر اولاد باندې. د بابا څومره لوی مرتبه ده، د بابا څومره لوی عزت دی. د الله رسول فرمایي یا دغه سعید بن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي د مشر ورور مرتبه داسې ده پر کشر ورور لکه څنګه؟ لکه د بابا پر خپل اولاد باندې. خو خبره داسې د عاجزانو لکه چې څنګه پر کشرانو باندې دا مشر حق لري د بابا پر ځای دی، نو دغسې دا کشران بیا د اولاد پر ځای دی. کشران دا د اولاد پر ځای دی. اوس مشر ورور خو دا غواړي چې یاره زما مرتبه د بابا ده، لیکن هغه د بچي مرتبه بیا وچني ورور ته نه ورکوي. په دا ځای کې بیا چش رالی؟ بیا تضاد رالی، بیا دا خبره چې د هغه سره ورکه سوله، نه مشرتوب چلیږي نه کشرتوب چلیږي، نه د بابا ځای چلیږي نه د اولاد ځای چلیږي. ها که چیرې مشر ورور د بابا مرتبه لري، نو بیا کشران چې دی هغه د چا مرتبه لري؟ هغه د اولاد مرتبه لري. نو ځکه فرمایي الاکبر من الاخوة بمنزلة الاب، رواه الطبراني. مشر ورور چې دی هغه په مرتبه کې د بابا دی. لکه د بابا چې څومره قدر ته کوي د غومره به د چا کوي؟ هغه به د مشر ورور کوي. بیا بله خبره دا د عزیزانو، هر کشر ورور چې کامیاب دی په دې کې لوی رول چې دی هغه د مشر ورور ستا. ډېر لوی لاس چې دی هغه د چا ستا؟ هغه د مشر ورور ستا. ځکه مشر ورور چې دی ټول د کور ذمواري چې دی هغه د پر وژو دی. د کشر خور هم راواخله، د کشر ورور هم راواخله، د کشرانو هم راواخله، منډې کوه ترنډې کوه، محنت ورلره کوه. سبا چې دا کشر کامیاب سي بیا مشر ته وایي دا خو ما محنت کړی و. هغه وایي یاره ما ستا سره ډېره منډه وکړله، ما به سهار اسکول لره بیولې، ما به کالج لره بیولې، ما به مدرسې لره بیولې، ما به یونیورسټۍ لره بیولې، بیا یې ماپښین ټیوشن لره بیولې، ما ستا سره ډېره منډه ترنډه وکړه. دی وایي نه وروره، نه 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 نه، ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم. زما لویه مشوره دا ده، ډېر خلک به له ما خوا بده کي، ظاهري له ما خوا بده کوي، بیا چې کله یې ځای رالی بیا به ما ته دعاګانې وکوي په ډېر ښایسته انداز. که بابا و ادې ژوندي دي هم، که خدا مکه مړه دي هم، له خپلو ورونو سره بیش وکوي. چې بیش دې وکوي دغه کوروالا قطعا ستا د ورور د کوروالا سره ژوند نه تېروي، چې هر څو ځان ته د ولي لور ووایي دا ژوند نه تېروي عزیزان. نو چې نه تېروي نو په کور کې خو ټوله د ښځو خبرې چلیږي، د نارینهو د کله چلېدلې، نو به بیا وچ کلک تا د ورور دښمنۍ ته مجبوره کوي. هغه خبرې به پر دې ورور باندې وتړي چې آخر به ته په خپله وایي چې ما بیلچه و کلنګ راخستی وایي، دا ورور مې ډبولی وایي په ښه انداز. د تقسیمه څه مخکې چې تقسیم مو بیش نه یې سوی، دا ورورګلوي نه ده، دا ته ورورګلوي نه ده، دا ته مجبوري ویل کېږي. دا چیش بلل کېږي؟ دا مجبوري بلل کېږي. پس له تقسیمه بیا که کشر ورور د مشر احترام کوي دا د رښتیا ورورګلوي ده، او که مشر د کشر احترام و شفقت ورباندې لري دا بیا چیش ده؟ دا ورورګلوي ده د رښتیا و. خو غم دا دی موږ سره مجبوره یو په یوه کور کې، ته و ما ته مجبوره، زه و تا ته مجبوره، ابه سره وځو نه وځو. چې کله مې بیچ کوئ د پښتنو آخري خبره چی شي؟ د بیچ په ورځ باندې د پښتنو خبره در معلومه ده، د مشر خبره دا ده چې ما ډېر ناکي وکړله، ما ډېر لوی ظلم وکړي، ما ډېر ناحقه ته وپاللې، ما ته لوی کړلې. که زه په دې خبرو خبر وای ما والله که ستا پالنه کړې وای. دا په آخري ورځ مشر ورور وایي. کشر ورور څه ورته وایي؟ که زه په دې خبره خبر وای چې ته به زما سره دا کوې، ما به په ټول ژوند ستا خدمت او ستا عزت نه وای کړی. بس دا د کشر ورور دا خبره ده، د مشر ورور خبره ده. دا به نو په مابینځ کې 40 کاله تېر سوي، 50 کاله به تېر سوي. ولې وجه څه راله؟ وجه دا راله چې دواړې ښځې نه سره پوهېږي. ښځه غواړي چې ما ته علیحده ژوند، ما ته علیحده کور راکړه، او دلته تقسیم نه دی سوی، د جایداد و د مځکو د نور د کاروبار تقسیم نه دی سوی. بس په دې کې بیا کومه پریشاني راځي؟ پریشاني چې د هغه دغه راورسېږي. صحیح سلو؟ نو د الله رسول فرمایي وایي مشر ورور په مرتبه کې د بابا دی.
خور یې نه ده یاده کړې چې مشره خور په مرتبه کې د ادې ده، خالي ورور یې یاد کړی دی. او په دې کې بیا لویه خبره ده د عزیزانو، پښتانه څه وایي؟ پښتانه وایي و تر برته د خدای بې وروره مکه. پښتانه څه وایي؟ و تر برته د خدای بې وروره مکه، و ورور ته د خدای بې زویه مکه، او و زوی ته د خدای بې کوروالا مکه. صحیح سلو؟ د تربره مخ به په ورونو راګرځئ، د ورونو مخ به په زامنو راګرځئ، او بیا چې زامن سره شوري مخ به په چا راګرځئ؟ د دې زامنو په مور، په خپله کوروالا. هغه یې مخنیوی کوي، مه کوه زویه، غلط کار مه کوه، ناجایزه مه کوه، ظلم مه کوه، ستا پلار دی، ستا سره ډېره منډه ترنډه کړې ده، ستا سره ډېر محنت کړی دی، ستا سره ډېرې منډې کړې دي، ستا سره ډېرې منډې کړې دي. دا هغه بابا دی چې خپله ځواني یې ستا دپاره خوار کړله، دا خپله ځواني یې ستا دپاره تباه کړله. او بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده، مشر ورور ته به دعاګانې کوي، مشر ورور ته به دعاګانې کوي. لکه موسی علیه الصلاة وسلام به ویلې رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. هارون علیه الصلاة وسلام تر موسی علیه الصلاة وسلام مشر ورور و. موسی علیه الصلاة وسلام چې به دعا کوله، په دعا کې ځان هم یادوي او خپل مشر ورور ته هم دعا کوله. موږ هم دغسې کوو، خپلو مشرانو ته به دعا کوو. بیا که چیرې له مشره څه غلطي سوې ده نو څه کول پکار دي؟ که له مشره غلطي سوي نو و څه کول پکار دي؟ نو اوس دا کول پکار دي لکه یوسف علیه الصلاة وسلام چې خپل مشران ورونه معاف کړلو، ول پروا نه لري، الله دې ته معاف کړي، الله دې ته وبخښي. نو زموږ دپاره هم د هغه کول پکار دي. یوسف علیه الصلاة وسلام څه ویلې؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. نن زه تاسو ملامتوم نه، پر تاسو ملامتیا وایم نه، نن زه تاسو نه ګرموم، الله دې ته معاف کړي، الله دې ته وبخښي، الله دې ستاسو مغفرت وفرمایي. ولې؟ وهو ارحم الراحمین، الله پاک ډېر رحم کولو والا ذات دی. ګورئ د موسی علیه الصلاة وسلام په شان مشر ورور ته به دعاوې کوي، رب اغفر لي ولأخي، یا الله زما مغفرت وفرمایه، زما د مشر ورور مغفرت وفرمایه. او د یوسف علیه الصلاة وسلام په شان که بیا چیرې ورور بد در سره کړي وو، ناجایز یې کړي وو، تجاوز یې کړی وو، ظلم یې کړی وو، لا تثریب علیکم اليوم، نن پر تاسو ملامتیا نسته، زه ته نه ملامتومه، یغفر الله لکم، الله دې ته معاف کړي، الله دې ته وبخښي، الله دې ستاسو سره احسان چې دی هغه وکړي. خو خبره دا سوله عزیزانو چې مشر ورور چې دی هغه ډېر د کشر ورور چې دی محسن دی، احسان یې ورسره کړی دی. خو چونکې دا مسله ما در وښوله، ورسه یې وګورئ تر ټولو زیات کیسونه د ورونو سره روان دي، تر ټولو زیات کیسونه د ورونو سره روان دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده په تقسیم کې، په کاروبار کې، په جایداد کې، په مځکو کې، په دې خبرو کې سره مطلب ولګېدلو. اوس یو ورور نه بولي، بل کشر ورور نه بولي، بس لاړه خبره هغه ځای د ګر جهان دښمني پاته سوه، د یو ورور سره مخامخ سولو. صحیح سلو؟ تاسو کوشش دا کوئ. مشر باید چې پر دې خبره سوچ وکړي دا زما کشر ورور دی، زه بیا پالم، بس پر هغه ټریک باندې برابر که، پر لارې برابر که، ورښایې داسې کوه داسې کوه داسې، چې کله دی په خبرو پوه سولو بیا یې راوغواړه ورته ما تا خو ډېر ښه ورونه یې سره بچیان سره راغټان سو، هغه زیاته ژوند تېرول نه سره غواړي، یا زما کوروالا د هغه چې د مطلب ستا د کوروالا سره ژوند تېرېدل نه غواړي، ما تا خو سره ورونه یو. پښتانه وایي وایي له یوې موره پیدا سوي یو، له یوې موره ما او تا زېږېدلي یو، او بیا ورورګلوي نه پیدا کېږي عزیزانو، انډیوالي پیدا کېږي، دوستی پیدا کیږي، ملګرتیا پیدا کیږي، هر څه پیدا کیږي، ورورګلوي نه پیدا کیږي. حجاج بن یوسف 3 کسان نیولي ول چې دا به زه وژنمه. بیا په دې کې زنانه راله، خواست یې ورته وکړي، د الله روی ورته ونیوی چې مه کوه، دغه کې زما یو مې زوی دی، یو مې خاوند دی، یو مې ورور دی، دا رایله که. بیا حجاج بن یوسف زړه ورباندې وسوځل شو، ورسه په دا درو کې یو دانه خوښ که، یو منتخب که چې کم یو د ځانه سره بیا یې هغه درله کوم، 2 وژنمه. دا راولاړه سوله، ورله خپل ورور یې ونیوی، زوی یې پرېښوی، خاوند یې پرېښوی. حجاج بن یوسف ډېر ورته حیران سو چې دا څنګه خبره ده، یا به د زوی بیولی، یا به د خاوند بیولی، دا ورور دې څنګه منتخب کوي؟ پوښتنې ځینې وکړه دا ولې؟ دی ورته ویلې ول زما بابا مړ دی، نو ما ته بل ورور الله نه راکوي، ما ته بل ورور الله نه راکوي.
او خاوندم الله را کولی سي زویم الله را کولی سي پروا نه لري دا زما د موره پیدا سوی ورور مې دی نو زه دا منتخب کوم دا را پرېږده وی حجاج بن یوسف دومره حیران سو د دې خور ورورګلوۍ ته د ورور سره چې کومه ورورګلوي مطلب هغه پالله نو وی بیا راولاړ سو دا زوی یې ورله رایله کړي دا خاوند یې م ورله کړي پروا نه لري چې ته دومره وفاداره یې په ټوله دنیا کې عزیزانو قسم دکه دا خبره ده چې کور والا وفاداره ده منم وفاداره ده تر حده پورې وفاداره ده یا ورور وفاداره دی یا زوی وفاداره دی هغه تر خپل مفاده پورې دی د خور مینه چې ده هغه د رښتیاو ده هغه بغیر د لالچه ده ګورې یوه خور په کور کې در په دره اوسیږي و ورونو ته نه وایي چې زما حق راکوي پروا نه لري وایي تی دې آباد یاست تی دې ښاد ما مه ښوروه څومره لویه قرباني ورکوي ورور یې نه ورکوي زوی یې نه ورکوي امام غزالي صاحب فرمایي وایي دا زوی د 7 کالو پورې ستا دپاره ګل دی بس بویه وایه ساعت ورسره تېروه ستا په غیږ کې در سره دی بیا چې کله مطلب دی ځوان سلو چې ځوان سو نو بیا به یا ستا شریکي یا ستا دشمن دی که د کاروبار چابیانې واده ته په لاس ورکړې دا ستا شریک او که دې نه کې ور دا ستا دشمن یوه خور ده هوای پروا نه لري زما ورور دی دی دې وخوري زه نه خورم دی دې آباد زه دې برباد یم دی دې شاد زه دې مطلب تباه یم برباد یم دا د خور مینه د رښتیاو ده د رښتیاو الله دې موږ د خوندو د حق خلاص کړي الله پاک دې د هر چا خور آباد او شاد لري الله پاک دې د هر چا خور په خندا لري ښه ژوند دې الله پاک به هرې خور ته ورنصیب کړي نو خبره چې د هغه د ورورګلوي م درته وکړه چې مشر ورور چې دی هغه په مرتبه کې د بابا دی او نو خبره دا هم ورسره شته چې کشر ورور په مرتبه کې بیا د اولاد دی شفقت ورباندې کوو دا خبره ختمه شوه